گلونو پگیدیو میگیدی نور بدلی خپل هیواد می راغولی 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 خپل هیواد می راغولی راغولی راغولی. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون په ځانګړي ډول زما هیواد خپرونې درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو محمد حنیف مختار یم یو ځل بیا درته هرکلی او ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو موږ نن راغلي د غزني جاغوریو ولسوالۍ ته. دغه د غزني هغه ولسوالۍ ده چې ډیری هیوادوال یې بهر په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې سبا کوي. دوی په خپلو شخصي لګښتونو باندې دلته بېلابېلې داسې پروژې پلې کړي دي چې اوس مهال د دغه ولسوالۍ زرګونه اوسېدونکي ترې ګټه اخلي. لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ دا د اوبو د ذخیره کولو یو لوی بند ده چې د سنگ لومان په نامه یادیږي. موږ نن راغلي چې د دغه بند په اړوند تاسو ته یوه ځانګړې خپرونه چمتو کړو. دغه بند هم د هغو هیوادوالو چې اوس مهال په بهرنیو هیوادونو کې شپې او ورځې سبا کوي د هغوی په مالي مرسته رغول کیږي. دا چې دغه بند باندې اوس مهال څومره لګښت شوی څومره لګښت نور پې کیږي اندازه یې څومره ده د اوبو د ذخیره کولو ترڅنګ یا د برق ګټه هم ترې اخیستل کیږي که نه په دغه ټولو موضوعاتو به موږ د دغه سیمې له اوسېدونکو او همدارنګه هغه کسان چې دلته مسؤلین دي له دوی سره خبرې وکړو. که غواړئ د دغه بند په اړه تاسو هم پوه شئ نو زموږ دغه خپرونه تر پایه راسره وګورئ او موږ یوازې مه پرېږدئ. راغلی یو په مینه ستا بندونه جوړوو راغلی یو په مینه ستا بندونه جوړوو وطنه یو ځل بیا د وران کورونه جوړوو وطنه یو ځل بیا د وران کورونه جوړوو راغلی یو په مینه ستا بندونه جوړوو راغلی درباره بند بگویین. این بند چه وقت شروع شده؟ کی شروع کرده؟ و کجایش اول موقعیتش دقیق بریم بگویین که کجای جاغوری قرار داره؟ تشکر، سلامت باشه. موقعیت بند همبستگی سنگجوی لومون، ساحل سنگجوی لومون، قریه سنگجوی لومون هستند و 4 سال شده که 4 سال پیش بند شروع شده و همچنان کارش ادامه داره. فعلا که ما تو همینجا ایستاده هستیم کار در ارتفاع 28 متر از بند جریان داره و عرض بند میالیم در می روزا که کار میکنم عرض بندم در 11 متر یا 2.5 متر، طول بندم چی در حدود 125 متر رسیده و طول کلی ارتفاع کلی از بند از پیش رو خواب ایستاده 40 متر و از غرب بند 42 متر خواهد بود. تا 3 سال دیگر زمان خواهد بود که بخش برق و بخش فضای سرد و تفریحگاه از بند به سرانجام خواهد رسید. اکبر صاحب محترم ایره بگوین که یه بند کی ساخته و کی کمک کرده تمویل کننده بند کی هست؟ تشکر، سلامت باشه. ضمن تشکر از دولت امارات اسلامی و تمام هموطنان عزیزم در سراسر دنیا. برادر عزیز تامین کننده مالی فقط خود مردم هستند که مردم از غذا و از لباس و از جمع‌آوری کردن، از فروختن مواشی و گوسفند و گو و درخت و چیزا تا هزینه بند تا حالی که ما تو همینجا استفاده هستیم تأمین کنه و همچنین مسافرین عزیزی که در خارج هستند و هموطنان عزیزم در هر نقطه از دنیا که هستند ما میتونیم ولی به جرئت گفته بتونم که تمام اکثر هموطنان عزیزم در این بند کمک کرده برای بار 14م، 15م، 10م، 8م به طور خانوادگی در اینجا کمک کنن و این گفتم میتونم وقتی که بند همبستگی سنگجوی لومون یک بند ملی میگیم اما رقم کمک کننده خیلی زیاد. اکبری صاحب محترم ایره بگویید که خب بند آب ذخیره کننده است. دیگر چی پروژه در اینجا در نظر گرفته؟ مثلا برکم تولید میکنه؟ شما گفتین پیشتر اشاره کردین ساعت سبزم داره. اینطور است که در هر منطقه اول که آب باشه
از آب استفاده خیلی خوبی خواهد شد، خصوصا در بخش برق. وقتی زمانی که برق تولید شده پروژه خیلی زیادی از خود برق جور میشن و انشالله در آینده هم تصمیم داریم که سمت شمال برق در قسمت توربین برق 3 توربین یا 4 توربین در اونجا نصب شده 150 تا 200 کیلووات برق از مد نظر گرفته شده که انجینیر صاحب سروری از لولی اینجا مقیم کابل انجینیر برقی بند همدستگی سنگجوی لومان هستند. البته یک پروژه دیگر هم چی است که شاید ما بیتونیم یک حوض کلان سر تپه جور کنیم که وقت آب رو بالا کنیم برق تولید پس آب پشت سطح اینجا ذخیره شده که به خاطر آب کم نشنه و از برق از آب خلاص میتونیم بگیم که ساحات خیلی زیاد را تحت پوشش قرار خواهد داد. پلواک آزادی دا او پلواک بادشاهی دا آرام زندگی دا او آرام سکالی دا. بگوین که بند چند متر مکعب آب ذخیره میکنه و ظرفیت آبش چند است؟ این بند حدود 1.5 میلیون متر مکعب آب را در ارتفاع 40 متری ذخیره خواهد کرد. دیگه اگر این بند به پای تکمیل برسه صدها جریب یا هزاران جریب زمین میتونه از این مستفید شود. نظر به بارندگی اگر بارندگی زیاد کنه ساحات زیاد از این مستفید خواهد شد. این بند چند متر ارتفاعش است، چند متر عرضش است و وقتی که تکمیل شود؟ وقتی که تکمیل شود ارتفاعش 40 متر آب استاده است که آب 40 متر باید استاد شود و عرضش حدود 140 متر خواهد رسید. طولش یعنی بند طولش 140 متر، رقمی عرض در بالا در ارتفاع 40 متری 3 متر 70 سانتی ارتفاع خود بند است. ارتفاع آب استادهش بلندی 40 متر و عرض 140 135 الی 140 متر و طول آب استاده حدودا نیم کیلومتر 500 متر خواهد رسید. انجینیر صاحب بگوییم که در پروژه تولید برق هم در نظر گرفته شده؟ بله، از اینجا کانال‌های برای تولید برق مد نظر گرفته شده. اگر برق تولید کنه حدوداً 30% مردم جاغوری از برق از این خود مستفید شد. انجینیر صاحب بگوییم که چند جریب یا چند ساحه زمین در زیر پوشش قرار میده اگر وقتی تکمیل شود؟ حدوداً حالی 10 قریه از این مستفیده و در آینده اگر بارندگی کنه خو زیاد ساحه از این مستفید خواهد شد. حدوداً حدود 1000 جریب زمین خواهد از این مستفید شد. یه بگوین که انجینیر صاحب محترم امی کارهای زیبند مثل استانداردهای بین المللی به پیش میره و که خدا نکنه که کدام مشکلی در آینده پیش نه؟ این بند داریم نقشه و دیزاینش مثل استانداردهای بین المللی کارش خیلی خوب پیش میره. همه چیز مد نظر گرفته شده. تمام مشخصاتش، تمام سنگ و ریگ و جغل و سیخایش، تمام چیزش بسیار خوب پیش رفته. و ساحه‌ای که انتخاب شده از انجینرهای سروی شده اول؟ آره، از وقتی که سروی شده ساحه انتخاب شده، خیلی زیاد زحمت کشیده، دستکارای دستش درد نکنه، خیلی زیاد زحمت کشیده، ساحه خوب را انتخاب کرده. ساحه انتخاب کرده. استانداردهای انجینری در نظر گرفته. آره قبلا انجینری که مسئول بخش آب و ذخیره آب از چیزا بود و فعلا نه این چیزا رو مد نظر گرفته. راغلیو پمیناست بندونه جوړو وطن یو زل بیا دیوران کورونا. ایره بگوین که شما چقدر خوش هستی به همین پروژه‌ای که حال کار جریان داره و بخیر به طرف ساختن است؟ خدمت شما عرض شود که یک پیام داریم برای کل ملت افغانستان. این پیام ما است میگیم دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خویش را کنیم آباد. اگر ما و شما و دیگرها اگر دست در دست هم ندهیم، برای از وطن زحمت نکشیم، برای از وطن کار نکنیم، هیچ خارجی هیچ بیگانه برای من و تو دلسوز شدن نمیتونه. بنابراین من از صمیم قلب من خوشحال هستم که در هر جای از افغانستان، در هر گوشه از این وطنی که زادگاه ما است، وطن ما است، مادر ما است، هر پروژه‌ای که اعمار شوه آباد شوه، من از ته دل خوشحال هستم و از او استقبال میکنم با آغوش باز، با آغوش گرم ازش استقبال میکنم و استقبالم کردیم.
وحدت محترم اگر را بگوین اگر یک پروژه تطبیق شود شما باشنده محل هستین چه که فایده میرسانه به مردم ایزی به مثلا به آب زیر زمین که اما سالهای اخیر خشکسالی شده چه که فایده میرسانه و به منطقه چرا که سبزی و سرسبزی و چیزا فایدهش چه رقم است؟ خدمت شما عرض شود که این دو فایده بسیار زیاد بالا و بالایی داره. در قدم اول که شاید بگوییم که نصف جاغوری از برخ از مستفید میشه، نصف جاغوری و فی الحالی که ما خدمت شما عرض میکنم پایینتر از این بندا اونجا قسمت های قلندری از پای جلگه است و نصف بازار غجور است. چاهایی که پارسال و پیرار سال 10 دقیقه آب نداشت، امروز به حمدالله توسط آب نظامی بند 12 ساعت 4 اینچ آب داره. این شما مفادش خودتان بفهمین بسنجین که چقدر مفاد از این فی الحال برای ما رسیده تا اینکه بند تکمیل شود و چقدر جاهای دیگه از عوضی از ذخیره عوضی چقدر مردم مستفید میشه و برای کشت و زراعت وقتی که این همه آب دارای 5000 متر مکعب وقتی که آب در اینجا استفاده شود برای کشت و زراعت منطقه و مردم و دیار چقدر مفاد رسانده میتونه و چقدر سودمند است. صدای به مردمی که در همین جاست تجارای همین وطن و مثلا از مؤسسات خواستایت از مؤسسات و تجارایی که در کابل و از بیرون از وطن است خواستایت چی است؟ ما یک توقع داریم از سرمایه دارا و از سرمایه گذارا و از خیرین و کسایی که خارج از افغانستان زندگی میکنند نکنین بلیاز خدا محض رضای خدا پیسه هایتان را سرمایه هایتان را در کشورهای استرالیا، در پاکستان، در ایران، در امریکا، در اروپا اونجا به مصرف نرسانین، بیاین به وطن خود ما مصرف کنیم، وطن خود ما را بسازیم، وطن خود ما را آباد کنیم. نه امریکا آباد میکنه وطن ما را، نه اروپا آباد میکنه، نه غرب آباد میکنه، نه کسی دیگه آباد میکنه. تا ما خود ما زحمت نکشیم وطن خود را آباد نکنیم، بیلدینگ ها، بلند منزل ها، شرکت ها، سرمایه های خود را در کشورهای اروپایی و امریکا و استرالیا غرق نکنیم، اونجا بازسازی نکنیم اونجا را که وطن ما نیست. امروز اگر ما را به عنوان وطندار قبول کنه فردا قبول نمیکنه. بناهن به ناچار ما و شما مجبور مکلف هستیم که باید به وطن خود خدمت کنیم. اشکولی مدرسی باوی سنبال په طالبانو تعلیم باوی تدریس باوی روزنه د ګلانو. شما باشنده محل هستین و کاری بند و ساحات کلش از نزدیک میبینید. چی که خوش هستی؟ مردم چی که خوش است به ساخت و سازی بند، به جور کردن بند و چی ارمغانی به مردم میاره این بند؟ بله، تشکر از شما. خدمت شما و خدمت تمام بینندگان محترم شما عرض کنم که مردم متاسفانه خیلی دوچار مشکلات کمابی بودن، حتی آب آشامیدنی پیدا نمیشد، چای زیرزمینی خشک شده بود. اما رقم که شما در تصویر مشاهده مونین که کار از این پروژه قشنگ و زیبا فعلا روی 27 متری یا 28 متری رسیده توسط از همه خیرین و مسافرین عزیز و عزیزایی که از وطن کوشش کردن تا اینمی آب را مهار کنن، یک آب خوردن، یک آب کشت و زراعت برایشان پیداش نه. من خدمت شما رقم عرض کنم که مردم بسیار خوشحالن، امسال کشت دارن، زراعت دارن، مردم صاحب کار شدن، یک مقدار رشقه کشت کردن، گندم کشت کردن، مردم بسیار خوشحالن و مردم از این کار بسیار راضی هستند و انشالله که خیرین، مسافرین عزیز، تجارای محترم، هموطنان عزیز که همیشه کمک کردن بازم کمک کنن، همکاری کنن که انشالله این پروژه تکمیل شنه و کارش به سرانجام برسه. شرایط محترم اگر بگوین صدایت و خواستایت هم از امارات اسلامی و از مردمای تجار که در خارج زندگی میکنه یا در داخل مثل زیواری پروژه شاید در ولسوالی دیگر در ساحات دیگر هم باشه، شما خواستایت چی است از اونا که مثل زیواری پروژه مثلا دولت نمیتونه که در کل وطن کلی بندار بسازه، مثلا مردم باید به همکاری کنه و دست به کار شود مثل زیواری پروژه تطبیق کنه. خواستای شما از اونا چی است؟ ما تشکری ویژه و خاص منیم از امارت اسلامی افغانستان که در قدم اول امنیت را
آورده در وطن که ما میتونیم همین کارا را راحت انجام بدیم. این خودش یک شکر نعمت است. و در قدم دوم از دولت محترم، از امارت اسلامی ما خواهش دارم که اگر کمک کنن، همکاری کنن که خیلی خوبه، به خاطر که همین پروژه سرمایه زیاد لازم داره، بودجه زیاد لازم داره و اگر کمک هم نتانه فقط لطف کنه همین مالیات را از معدن از اینا نگیرن. خزان را نازپلی غزړو برغیږي د ټولو یتیمانو گریوانو. یه را بگوین که شما چقدر خوش هستی که هم بندی ساحه شما و هم خودتان مصرف کار هستی، یک لقمه نان حلال میگیری. اینجا ما افتخار میکنیم در این بند که یک بخش کشاورزی اینا از هم خیلی منطقه مردم منطقه اینجا کار میکنه، یک لقمه نان حلال در میاره بالاخره. خیلی خوبه بخش مردم جاغوری، یک افتخار است. شما یه بگوین همین مردمی هم منطقه غریب است و غریب کار است، تکمیل شدن این بند و ذخیره کردن آب در اینجا چه فایده میرسانه به همین مردم مثل شما؟ خود کارگر هستی و غریب کار هستی، مثلا بزگر؟ فایده خیلی زیاد داره. انجینر صاحب برای چندین سال خشکایی بود، اگه بند جور نمیشد که اصلا مردم در خیلی مشکلات آب خوردن مبتلا بودن. الان خیلی جای هم آب خوردن مبتلا هستن. مثلا این جا الان بند جور شده یک افتخار ملی است به خود برای مردم. آب ذخیره زیرزمینی، آب ذخیره برای چاها خیلی فایده داره، خیلی زیاد فایده داره. اگه بند نمو بوده دیگه خیلی مردم در مشکل برخورد میکرد. ولی کمی آب ذخیره کرده پایدار است. آره خیلی فایده زیاد شده. همین مسیر کلا زیر بند خیلی فایده زیاد است. خیلی مردم زیاد گندم کش کرده است، نگاهی باغیات و همه چیز داره. الان وطن استا په غیش کې بیا د امن ښکلا اوري پر شونډو د زلمیو نازوي. دا راته ووایه چې تاسو په دغه بند کې له څومره وخت راهیسې په کار مصروف یاستئ او له خپل کار راضي یاست؟ الحمدلله موږ د 4 کاله کېږي چې په دغه کار کې مصروفه یو او بالکل الحمدلله موږ له خپله کار نه راضي یو او ډېره مننه کوو چې د کار زمینه راته مساعده ده او موږ په خپله د خپله سیمې او کلی د رغونو رغونه کوو. ډېره زیاته مننه عبدالله پور ورور. دا راته ووایه چې له یوې خوا تاسو دلته په کار مصروفه یاستئ، یوه ګوله حلاله ډوډۍ خپلو اولادونو ته وړئ، له بلې خوا دغه بند چې د سیمې لپاره ډېر ارزښتناکه ده، په جوړېدو یې تاسو څومره خوښ یاستئ؟ که چېرته دغه بند ورسېږي تکمیل شي تاسو به څومره ورسره اسوده شئ؟ د اوبو له اړخه، د برق له اړخه تاسو به څومره ورته خوښ یاستئ؟ الحمدلله له هر شی نه مخکې د انسان دا وظیفه ده چې خپله کورنۍ ته حلال رزق پیدا کړي. بیا دا بند چې موږ جوړ کړی ده دا به سلګونه جریبې ځمکې د خلوب سي او اوبه ورکړي او دا د اقتصادي لحاظه د خلک پر معیشت باندې ښه تاثیر به واچوي او خلک له بېوزلۍ او غربت نه خلاص سي انشاءالله. دا مو ډېر په آرامه او په آرام زړه کې او په ښه صحت او جسم باندې دا کارونه مونږ کوو او نورو ته خصوصا ځوانانو ته او عام خلک ته زه داسې پیغام لرم چې یوازې تاسو په دولت کې سترګې مه واچوئ، یعنې سترګې یوازې په دولت کې نه وي، یعنې خپله لاس په کار سئ، خپله لاس په کار سئ او د خپلو سیمو د آبادولو دپاره او د خپلو وطن د آبادولو لپاره ګامونه اوچت کړئ. انشاءالله هر شی سر ته رسیږي، چیرې عزم وي او اراده وي هر شی سر ته رسیږي. دستا د نن ویاړو نه زه عبادت قستا یمه قربان د سم وطن مبارک محترمه. استاد محترم یه را بگوین شما چقدر خوش هستی که در ساحه خود در وطنی و منطقه خود با کار مصروف هستی؟ یک لقمه نان حلال آره یک لقمه نان حلال ما میخوایم ببریم از اینجا. کارگر هستیم اینجا کار میکنیم، ساکارو آره سنگکاری کار میکنیم. آره چه هستی؟ از کار خوش هستی نیستی؟ خوبه کار فضل خدا را رضایت دارم، کار خوبه. از همین منطقه هستی؟ آره نه اصلی ما شهرستان هستیم. خب آره
ما شهرستان هستیم، خانه همینجا شارزایده همینجا کار میکنیم. بند که تکمیل شود به منطقه به ساعت نزدیک فایده میرسانه، اما حالی کارگر مثل تو وری 60 نفر در اینجا با کار مصرف است. چه که خوشایند است به این مردم؟ به این مردم خوب است. در جامعه ما خدمت می‌کنیم که آب زیاد شود، مردمیت منفعت ببره. این میگم. دغه بند چې د جاغوري په ولسوالۍ کې د لومان په دره کې جوړ شوی دی، البته کار یې اوس هم جریان لري. واقعا زما لپاره ډېر په زړه پورې و او یوه ښه خبره پکې دا و چې دلته هغه په اصطلاح پانګونه او پیسې او کومک همکاري دا د سیمې د خلکو له طرفه ده چې دا زما په نظر د یو ښه احساس له مخې او نورو تجاران هم باید له دې نه الګو واخلي. یعنې په ټوله کې د یو ښه احساس له مخې دا ترسره سوې ده. زه باور لرم چې دغه ځای جوړېدا به نه یوازې دا چې په زراعتي او اقتصادي برخه کې به د سیمې یا په ټوله کې د هیوادوالو لپاره ډېر مؤثر تمام سي، بلکې د دې لپاره به د سیاحت او سیلانیانو او ګردشګرانو د تګ راتګ او دغې سیمې ته بالخصوص د راتګ لپاره ډېر یو مهم پیغام له ځان سره ولري، ځکه په ټوله کې دغه جوړښت او د بند هغه کوم ستراتیژیک موقعیت چې د غرونو په یوه ښه طبیعي فضا کې جوړ شوی دی، یو ځای کې انتخاب شوی دی، هغه څه دي چې کیدای شي د سیلانیانو په راتګ او دغې سیمې ته په راتللو باندې ډېر ښه تمام سي. رئیس محترم، دا چې جاغوري د دې ترڅنګ نور ډېر د سیل او سیاحت ساحې لري، تاسو په دغه سفر کې ورنه لیدنه وکړه. په دغسې ځای کې د بند ترڅنګ چې کله شنه ساحه جوړه سي د سیاحت لپاره څومره یو تاثیر لري د خلکو په اذانو د دې سیمې د اوسېدونکو په اقتصادي وضعیت باندې؟ چون تاسو په دغسې نورو ساحو کې معلومات لرئ، دا به څومره یو تاثیر ولري د دغه سیمې اوسېدونکو لپاره؟ بلې زما په نظر باندې په وروستیو کې الحمدلله اسلامي امارت په راتګ سره د سیلانیانو راتګ په ټول هیواد کې هرې سیمې ته نه یوازې دا چې د داخلي سیلانیانو یا له نورو ولایتونو څخه ګڼ سیلانیان هر ولایت ته ځي، د دې ترڅنګ خارجي سیلانیان هم الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره ډېر سوي دي. زما په باور باندې چې د دغه بند جوړول به بیا هم یادونه کوم د دغې سیمې لپاره ډېر اهمیت لري او د دغې سیمې د فرهنګ او دود او کلتور د انتقال لپاره نورو سیمو ته یا په اصطلاح د نورو سیمو هغه ښه فرهنګونه د دغې سیمې اوسېدونکو ته کیدای شي ښه ورسېږي. وطن ستا په غېږ کې بیا د امن ښکلا اوري، پر شونډو د زلمیو نازولې خندا اوري. د ملي تلویزیون درنو لیدونکو، دا وه د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د سنګجوی لومان بند په رغنیزو چارو باندې ځانګړې خپرونه چې تاسو تر دې مهاله راسره واورېده او ومولیده. له ملتیا او پاملرنې مو مننه. تر بیا او بل دغسې خپرونه چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو په لا ایزال او توانا څښتن سپارو.